سوله دا سره خولۍ ماته چې شي راکوي په سر کړې ده زه دا لونګۍ په سر کوم ماته چې شی راکوي ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه قربان دې سمه تا 2 دورې خارجي بورسونه کړي دي ګټه دې ماته چې شي سوله ټوله ورځ ټیک ټاک کې ناست یې د ما او د تا فرق څه سو زه یو غواګانو والا ته تعلیم یافته باید فرق هم وای یو څه دې کړی وای که نه خو دغلته د منګیلا د خارجي بورسونو باندې لاړو همال د خارج سو خلاص نه ګوره زه چې کله یوازې زه نه یم مطرح زه به درته دا خپل دا ډول درته یم چې زه کله په دوره مې د پوهنتون پوره کېدله په افغانستان کې جمهوریت راوپرځېده اوس راځم دې ته چې د افغانستان یوازې د کابل پوهنتون نه په 2022 کال کې 50 سلنه استادانو د پوهنتون پرېښود ترېنه راغلل خارج ته هغو سره څه کوي دا تللي دي نو ولې مقصود افغانستان ښه ودرېږه اوس زه تا ته یوه خبره کوم که نه زه دغه پوښتنه تا نه کوم چې ته دلته 20 کاله حاکم وې تا دومره ونسو کړی چې طالب مخه ونیسې تا دومره ونسو کړی چې خپل فوج خودکفا کې تا دومره ونسو کړلی چې دغه یو څه جوړ کړې ګوره مقصر ته ځکه یې هدف مې تا نه ده جمهوریت ده پانتون دې درلوده ډالر دې درلوده فوز دې درلوده امکانات دې درلوده جغرافیا در سره وه د نړۍ حمایت در سره و ولې دې د اسلحو فابریکه جوړه نه کړه قربان چې کله امریکان وتل ودرېږه دا د عراق مثال زه در کوم عراق نه م امریکان وته ولې نظام سقوط نه سو چې کله امریکان وتل تا ورته ویل چې سبا وځې دا نن وځه ما ځان خودکفا کړی ده لکه پرون چې ایران په اسرائیلو باندې توغندي ورخوسې کړل د طالب په مخ کې به درېږي سوله را سره کوې که جنګ و جنگ در سره کوم تا سره سوله نه کوم امریکانو سره کوم بس صحیح د امریکانو وتل زه دې نه پرېږدم په افغانستان کې وچ په ټټار به ورسره درېدلی وې وروره تاسو خو د چاپلاکو د تشناب په چاپلاکو کې لاړئ زرې موټر مو چالان ودرېږه زه درته وایم ګارنیزون له تیلو ډک میدانوایي له تیلو ډک لیواګانې قلي اردګانو مو له مرمیو له مهماتو ډک هر څه ولې تا انګېزه نه وه ورکړې فوز ته د دغه انګېزه ورکړې وه که امریکا یې موږ جنګ کولی سو که امریکا لاړه وروره قصه خلاصه ده 4,000 کسان په خولې یادېږي د مزار په قلي اردو کې له اسلحو سره تسلیم سول دا ظلم جنایت خو تا کړی ده ودرېږه د اشرف غني زوی په امریکا کې په 1.2 میلیون ډالر باندې کور اخلي دا هېڅ شی نه ده د ولسمشر د زوی دپاره په 500 میلیونه دې واخلي حق ده پلار استعداد درلوده پلار تنخواه درلوده په پانتونو کې ګریویچ ده او که ګرینویچ ده دغه استادانو ته درسونه ویلې هر څه په لکونو ډالر د میاشتې اخیسته مخکې له دې هم زه د ولسمشر سي اشرف غني ښه سرمایه درلوده زموږ د لوګر د په زرګونو جریب هم ځکه سر په سرخاو کې لري په زرګونو ننګرهار او نور ځایونه نه درته ښیم وادې اخلي خو ولې عیسی خان ټق چپه په ایران کې ناز د چندې ټولوي ولې ما دا هغه اساسي موضوعاتو ته ګوري ښاغلی مبین د تا دا خبر چې ما واورېدلې ګوري دغه ډول بحثونه خو موږ بیخي زیات کړي که نه خو راځو د دغې بنیادي بحث دی چې ولې موږ او تاسو له دغې بدبختیو نه راوځو ګوره تا ویلې چې د تاسو نه تیلو ټانکرې ډکې پاتې سوې وسله در سره پاتې سو انګېزه مو چاته جنګ ونه کړ که چېرته دغه جنګ شوی وی آیا تر نن ورځې پورې به افغانستان همدغه افغانستان پاتې وی نه آیا په افغانستان کې به د لکونو بیا نه وي تویې سوې وې له شک پرته تویې سوې خی بیا دا 20 کاله دې ولې کوه چې امریکایان په باګرام کې ولې دې کوه دغه فکر هغه وخت ولې نه و سره درته وایم 20 کاله کې د ډاکټر صاحب غني په دوران کې 15,000 نه تر 10,000 طالبان درته خوشې کړل چې راځه کښېنه سره خبرې وکړه ډاکټر صاحب غني په خپله ملاحظه په زوره خوسې کړه هغه اشرف غني نه خوسې کوه امرالله صالح او اشرف غني ګوره خبري کانفرانس ورکړه زه بندیان نه خوسې کوم نه په زوره باندې خو تا اوس دا لري چې ودرېږه امرالله صالح او اشرف غني خبري کانفرانس در کوم چې ویلې موږ بندیان نه خوسې کوو موږ انس حقاني او هغه 3 کسان نور نه خوسې کوو ته خو دا دعوه هم لري چې موږ امریکا ماته کړې خو د امریکا خیرات ته ټول ناست دي دا خبرې به سره نه کوو هغه پاکې والکه خبرې ته غوږ شه موږ 2 میلیارده عواید لرو امریکا د خیرات خپل پوډریانو ته ورکړي هغه د تاسو ته درکړي چې لږ په کراره سئ خیرات خواره موږ نه یو اوس ولې کچکول خو تاسو ګرځوه ته پوهېږې دغه 40 میلیونه موږ د ټکس پیسې دي یقین وکړه دا زموږ د پیسې دي چې موږ دولت ته ورکړو هغې تاسو ته درکوي وسله ته خپله سوسیال ته ناست ته ټکس چېرته ورکوې
سوسیالو ته ناست دي تا ټاکس دې ورک سي والا چې میلیاردر نه یې مونږ زکات هم نه اخلو تا عجیبه خبره بالله دغه ستا دغه ټول خیریه بنسټ اوس خبرې ته غوږ شه اوس هغه مولا نه ده چې په سوکړک به یې ګزاره کوله مولا ترقي کړې مولا په ذریعې کې ګرځي مولا په هلیکاپټر کې ګرځي مولا موټروي جوړوي مولا کابل جوړوي مولا بندونه جوړوي مولا د ترقۍ کارونه روان کړي او به یې ګورې بله ورځ به دغه موبین د غواګانو له فارم نه په مزایل کې کیني مریخ کې به درته تقریر کوي دا ورځ به وګورې بچیش ته نه منې که مې په دغه مریخ کې درته جوارو نه کرل دغه د خپل د غواګانو دپاره عجیبه خبرې ته کوې بحث کوې صحیح بحث کوه په چی چې داسې بحث و په همغه یې در سره کوم یو ساعت نه لس ساعت یې در سره کوم حقایق به منې د طالب جنایت ته پرتوګ نه ګنډم د طالب خیانت ته پرتوګ نه ګنډم د طالب جرم ته پرتوګ نه ګنډم ته به یې هم نه ګنډې کومې خطاوې چې کړې وي منه د دې ملت د دې ځوانانو په مخ کې که ته خپله غلطي ومنې